بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال في مقدمته باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام الموتى باب دی بیان داغی کې چې عزت ورکړي الله عز وجل په غسر خپل پیغمبر ته من کلام الموتى د مړو د خبرونه نبی رسول الله ته وی الله پاک دا عزت ورکړو چې مړ ور سره خبرې کړې وي وبه قال اخبرنا جعفر بن عون قال انبانا محمد بن عمرو الليثي عن ابي سلمة قال ابو سلمة رضي الله عنه فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يقبل الصدقه نبی علیہ السلام به هدیه خوړل خو صدقه به نه قبل ولا هدیه به خوړه خو صدقه نه قبل ولا نبی علیہ السلام بداول چې خبردار صدقه د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه د خاندان د لپاره حلال نه ده فاحدت لهم رات من يهود خيبر شاتن نو هدیه ک نبی علیہ السلام ته یو خزي د يهودو د خیبر نه یو ګډه چې هغه مسلیتن پخکړه شوی او ورته شوی وتناول منها داغنه خوراک وکوه وتناول بشر بن البراء خوراک ته وک بشر بن البراء رضی الله عنه ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده بنبي عليه السلام لا سجد ک ثم قال بيول ان هذه تخبرني دا خوراک مال خبر راکې دا ګډ مال خبر راکې انها مسمومه چې د کی زاره چول شي نو ګوره دا ګډ لال کړه وکنه مړو او نبی عليه السلام سره خبرې کړې د رسول الله معجزه خبرې ورکړې ده چې په دې کې زهر دی فمات بشر بن البراء مړ شو فارسل الی نبی صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله دې خزې ته جواب ورولېګه ما حملک علامه صنعت تسبایس کړیو په دې کار چې تا وک وقالت اول ان كنت نبي لم يضرك شيء ما دا ویل کته پیغمبر ته ته یو شی zarar نه درسي و ان كنت ملکن او کچر ته اسی بچی کې رحت الناس من کذبستان داخلك پراحت کې کم فقال في مرض نبی رسول الله په خپل مرض کې ویل ما زلت من الاكله التي اكلت بخيبر زامشوم دغه خوراک نه چې ما کړو په خیبر کې دغه د لاس پازابم فهذا وان انقطاع ابهوري نو دا هغه وخت د پرې کېدل د ابهور زماده درک زماده ابهور دا یو رګي داغه پرې کېدل ابهور چې دیتا شریانم وای دا وای د انسان د ګېډې نه د وینه نقل کوي زړه ته به داغه نه ټولو اجزاو ته خوريږي انسان کې یو د شرک دی چې د دې پیو کنه بس یې په ځای به مړ چې هغه زړه ته تللی دی د دې روایت سند حسن درجه کې دی او دا مرسل دی او ابو داود کې دا روایت هم راغلی دی په باب الدیات کې کتاب الدیات کې دا راغلی دی حدیث نمبر ابو داود کې 3511 ابن سعد رحم الله طبقات کې راوړی دی طبقات ابن سعد د ابن سعد رحم الله کتاب دی چې موږ سره پروت دی وبه قال اخبرنا الحكم بن نافع قال انبانا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما چې هغه حدیث بیانو ان يهوديه من اهل خیبر یو يهودي د خیبر والاونه سمت شاتم مسلیه زهر هغه اچولیو په یو ګړه کې جودي ته کړي و
ثم عدتا الى النبي صلی الله علیه وسلم بیا نبی رسول الله ته دی کړي ور کړي فاخذ النبي صلی الله علیه وسلم زرا فکل من نبی رسول الله داغه یو لې چیرې واغسته خوراک ته وک واکل الرهط خوراک ته وک یو ډلې راحت دله سونه کم کسان چې پاره کې ټول سړي خزه پکې نه ښه راحت او قوم نفر او معشر دا مانده ډلې سره راځي نو وی واکل الرهط من اصحابه معه خوراکو کې وړل د مرګرو د رسول الله نه دا سره ثم قال لهم النبي صلی الله علیه وسلم تلرفوا ايديكم لا سنو اوچت کې وارسل النبي صلی الله علیه وسلم الى اليهوديه نبی رسول الله جواب دغه يهودي خځه پس اولګو فدا طلب وکړه فقال لا ورته لا سممت هذه الشاد دي کې لزار چولې دی ګټ وقال تغتلنا ما ومن اخبرك شهد لا خبر درک فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله اخبرتني هذه في يدي لاس کې چې مې کم د ګډ لیش دې را خبر را کله زراعي دي ته اشاره فقالت نعم بالکل چول می دي قال فماذا رت الى ذلك ولد ذا کار کو قالت قلت مولن كان نبي لم يضره ته پیغمبر تعالی به zarar نه درکې ولم يكن نبيا کچرته پیغمبر نه استرا نامنو موږ بستانه فراحت کې شو فعفانا رسول الله صلی الله علیه وسلم متمافي وکړه ولم يعاقبها سزا ورنکړه وتوفي بعض اصحاب الذين كلوا من الشاة وفات شو بعض صحابه چې خوراک کړو د غزار جنګړنه واحتجم النبي صلی الله علیه وسلم علی کاهل نبی رسول الله بخکر لګاو په دی ولي باندې من اجل الذي اكلا د وجه د هغه خوراک نشي دی وکړو من الشات د ګډ نه حجم هو ابو هندن د اخکر مولا ابو هند لګاو مولا بني بیاض بالقرن په خکر باندې به ول لګاو ښه حجامه به ول اخکر باندې کولا والشفرا او دارنګا په چاړه باندې به ول کولا پلند چاړه وهو من بني سمامه دا د بني سمامه قبيله نه وهم حي من الانصار دا د انصار یو قبيله و وګوره حدیث مناسبت د باب څخه پدې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل مال دې لیچ خبر راک د ګډ لیچ ګډ مړو رسول الله معجزه ته معلومه شو د نبی رسول الله سماحت اخلاق ته معلوم شو دارنګ دا فائدہ معلومه شو خر لګول د ډیرو مرزونو نه فائدہ ده کر حجامه دي ته ویل کیږي زموږ استاد خلک حجامه دي ته ویګره وخره دا حجامه نه ده ګور حجامه دار چې تبخ کر لګي بلا باندې ویلي استادانو ته طریقې معلومي کو باندې سر باندې ارز باندې خپل خپل ځای پاغه باندې به لګي او ډیره فائدہ کې ډیر مرزونو سره ختميږي اوس وکه یو ماشين دی لپاره راوته دي هغه ګلاسونه ونته کی اړه کوم مزیدار طریقه باندې کیږي ناغي کوم دا دغه استعماليږي به پتره دا حدیث دارمی راوړی دی خو سند ضعیف دی انقطاع د پکې ذکر زهری سما د جابر رضی الله عنه نه ثابت نه ده ابو داود دا هم راوړی دی او دارنګ بیاقر مولا دلائل النبوه کې راوړی دی وبه قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره فرمای لما فتحت خیبر وکله چې فتح خیبر اهدیت لرسول الله صلی الله علیه وسلم فيها سم یا سم یا سم درې وړه جایز دي نو هدیه ش نبی رسول الله ته یو ګډ چې پاغه کې زارو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمعوا لي من كان او نراجم کې ما تاغه څوک چې دلته دي من اليهود دي يهودنا فجمعوا له وتراجم شو فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم اني سائلكم عن شيء زتا سن سوال کوم دی او شی الان تم صادقی عنه تاسو ما زما تصدیق کوي پایږي قالو ول نام یا ابو القاسم او یا ابو قاسم فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم من ابوکم تاسو پلار سوق دی قالو هغه ول ابونا فلان زمون پلان کې سره دی وقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کذبتم دروغ وای بل ابوکم فلان تاسو پلار خو پلان کې دی قالو ته صدقت و بررت ترشتي ویلو خبره دی وکړه وقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم هل انتم صادقین شین تاسو به ما ترشتي وي د بار دی یو شي کې انسان ته کومه کزه تاسو نه تاسو وکړه
فهل انتم صادقی عنه معنا ما ته برشتي وي دغه په باره کې اصل معنا د څه ده فقالوا غول نعم ولبت دروغ وي موږ ته رشتي وي او ان کذبناک کچرته موږ ته دروغ او نو عرفت کذبنا کما عرفته فی ابینا تب زمون دروغ پیژنې لکه څنګه چې موږ د پلار په باره کې دروغ ویل وقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فمن اهل النار ور ولا سوق دي فقالوا غول نكون فيها يسير من بور کې لګ وخي ثم تخلفوننا فيها بیا با من په دې ور کې تاسو پریدو يهود ورته ویل من بور کې لګ وخي بیا تاسو په کې استه من بندزو وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تليق سوفيا قرشي والله لا نخلفكم فيها بدا قسم بالله من بتاسو نه پرې دې پدې کې همیشه ثم قال لهم به نبی رسول الله فرمایله هل انتم صادقين شيء سالتكم عنه تاسو ما ته رښتیا وایي که زنه خبره ته پوښتم قالوا وقلنا نعم قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم تاسو دې ګډ کې زهر چولی قالوا وقلنا نعم قال ما حملكم على ذلك ستاسو باعث کړی په دې باندې ولم پکې چول قالو غول ردنا زمنګا د اراده وین كنت کاذبا کته دروغجن ان استریا من کوم بستانه پر او شو ان كنت نبیان کچرته ته پیغمبر لم یذر کتا ته وزر نه رسي موږ ته باندې ټرای کوله واجی قما کل سړی کار دي هغه وي اته ټرای می کوله لکه سره ټرای نه کی د دې حدیث سندم ضعیف دی واقع ټکی دی ورخه دې حدیث سند ضعیف دی دلته چې کوم راغلی دی عبد الله ابن صالح پکې دی لیکن حدیث صحیح دی مسند احمد بخاری کې راغلی دی د حدیث په ډیرو کتابونو کې راغلی امام بیهقی رحمه الله دلایل النبوه کې راوړل چې نبی رسول الله ته یقینا دا واقعا شوی و ورخه چې د يهودي نبی رسول الله ته زهر چولیو نو خلاصه خبره ده چې په دې باب کې د نبی رسول الله دا معجزه ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معجزه دا و چې مړو سره خبرې کړې وي ګډ مړو او دغه وخت رسول الله ته خبر ورکړو چې دې کې زهر دی